سیدي قتل په اسیا ایمرجنګ کپ سیالیو کې نخرې کړي چې په نړیواله کچه له ستاینې او تشویق سره بدرګه شوی. د افغان ابدالیانو لوبډلې پیاوړی توپوهونکی سیدي قتل په پراخه کچه له ستاینې سره بدرګه شوی چې په لړ کې د هندي او پاکستاني رسنیو له لوري یو نوی لال بلل شوی. سیدي قتل چې په روان ایمرجنګ کپ سیالیو کې تر ټولو ډېرې 178 منډې جوړې کړي او د افغان ابدالیانو د ترسره کړو دواړو لوبغاړو لوبغاړي نومول شوی په کور دننه او بهر نوموتو څېرو ستایلی دی. رحمان الله ګربز، راشد خان ګلبدین نایب، ابراهیم زدران، محمد نبی او د افغان کرکټ بورډ اجرایي رئیس تشویق کړی او د هغه بهترینه لوبې غوره بللې دي. له کوره بهر یو شمېر پاکستاني کرکټ لوبغاړو هم ستایلې چې له منځه یې سلمان بټ ویلي دي. سیدي قتل یو تر ټولو غوره او بهترینه لوبغاړی دی. هغه داسې زړور لوبیږي لکه ویرنډر سیواګ. شعیب اختر ویلي: زه حیران دې ته یم چې افغانستان په دومره لنډ وخت کې څنګه نړیوال کرکټ ته نوي استعدادونه راپورته کوي. اختر زیاته کړه: صدیق ډېر غوره او زړور لوبیږي او هغه د افغانستان لپاره یو بل قیمتي غمی دی. هندي سوشل میډیا لیسانو هم د صدیق قتل ستاینه کړې چې یو نوموتی هندي خبریال وکرم چندرسیکارن لیکلي: صدیق قتل د افغانستان لپاره یو نه باور کېدونکی اننګز ولوباوه په داسې حال کې چې هیڅ توپوهونکي ورسره ملتیا ونه کړه. هغه د افغانستان راتلونکی استوره دی. بشیر غروال لیکلي: په سخت حالت کې غوره او په زړه پورې لوبه د صدیق قتل له لوري وشوه. یو بل هندي خبریال رای بارتی لیکلي: صدیق قتل د بنګلادیش نوی پلار. باید وویل شي چې په روان ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې صدیق قتل د یو توپوهونکي په توګه هر ریکارډ کې لومړی مقام لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې.